یو سړی د کراچۍ نه په عزت سره راوستی شوی په تورخم کې تللی او هغه ته چې کوم دی نو په مخه ښه ویلی شوی چې زه خو د ډېر وخت نه تورخم ته راځم او تورخم کې وینم تورخم نه پخوا چې د هغه نه به خلک راتلو دلته ورته خلک ولاړو خوشحاله کېدل به هغوی له به یې شربتې ورکولې هغوی له به یې د خوراک سامان ورکاو او ډېر زیات په خوشحالۍ باندې به هغه راتله ځکه چې هغوی د خلکو به دا وي چې دا د پاکستان د بقا جنګوي نو په دې وجه به د هغوی استقبال کېدو د کالته کې به د طالبانو حکومت و کالته کې به د مجاهدینو حکومت و کالته به د خلکیانو حکومت و خو دلته به د خلکو د هغوی استقبال کوو نن زه دا وینم چې د دې غاړې نه هغه افغانان چې کوم به پخوا موږ ډېر په خوشحالو د هغوی استقبال کوو هغوی ته هم په خیرحالۍ وي هغه نن د دې غاړې نه ځي په سرو سترګو ځي هغه دلته ګرفتاریږي هغه دلته په جیلونو کې اچولي کېږي څلور ورځې پنځه ورځې په حوالات کې پراته هغوی چې دې ځای نه ځي نو هغوی ډېر په مات زړه ځي د هغوی د 40 کالو د 50 کالو رشتې دي دلته کې پیژنګلو دي دوستانې دي هغه پرېږدي کاروبارونه ختم شو نو هغه خلک چې دلته نه ځي ما وکاته چې د پنجاب نه خلک راغلي دي د پېښور نه خلک راغلي دي هغه چې ځي نو هغه ډېر خفه دي خلکو سره خبرې وکړې ما څوک خوشحاله ونه لیده په واپسۍ باندې صرف یو سړي ووی چې هغه د اټکو هغه وی چې زه هغه مې هم ملک دی دا مې هم ملک دی چې څومره مینه مې افغانستان سره ده دومره مینه مې پاکستان سره ده نو خوشحاله په دې یم چې په خوشحالۍ ځمه دلته کې مې چېرته څه بد کار نه دی کړی څه جرم مې نه دی کړی دلته کې مې ډېر ښه تعلق پرېښی دی نو هغه ښه تعلق پرېږدم او خپل وطن ته هېواد کېږم د هغه تعلق د میدان وردګ نه هغه وایي چې هغه مې هم وطن دی دا مې هم وطن دی بهرحال هغه وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ که ښه دوستي ښه ورورولي نو دا به ډېره ښه مشکلات خو ډېر زیات دي په کار دا وه چې حکومت پاکستان او د افغانستان د دولت د طالبانو د حکومت سره خبره کړې وې د ملل متحد د ادارې د مهاجرینو UNHCR سره خبره کړې دا درې واړه په شریکه ناشې وي یو داسې لایعمل جوړ کړی وي چې یو سړی د کراچۍ نه په عزت سره راوستی شوی په تورخم کې تللی وي او هغه ته چې کوم دی نو په مخه ښه ویلی شوی یو داسې طریقې کار پکارو چې د هغې هلته هغه کاروبارونه چې کوو نو هغه په حیا عزت راغونډ شوی وي هغوی مطلب چې یو موقع ول ورکول پکارو چې څه لوزنامې کړې وي څه معاهدې کړې وي حکومت پاکستان له پکار ده چې دلته کې چې کوم پراپرټي وه یا کوم جایدادونه کوم دوکانونه چې د دې تحفظ یې کړی نو دا خلک به چې بیا هلته تللي دا به د پاکستان سفیرانو په افغانستان کې دوی به د پاکستان ښه وي اوس چې دا خلک لاړو د دوی نه هر څه پاتې شو په نیمه بیا یې ورکړو لوټ شو ما پکې یو تنور لیدو چې هغه وایي زموږ د کور سامان لوټ شوی دی نو هغه ډېر زیات خفه نو زما به خیال اوس چې دا خلک په مات زړه لاړ شي نو دا به ظاهره خبره ده د پاکستان نه د پاکستان د خلکو نه ډېر ګیله من وي